کابل میدان هوایي څنګه پاکستان لخوا کنټرول کیږي؟ سره باندې ویډیو خامخا وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې د کابل هوایي ډګر د رادار سیستم خراب شوی دی او نور به د افغانستان د الوتکو رهنمایي یا لارښوونه له پاکستان څخه کیږي. د پاکستاني اروايي رسنیو په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر رادار خراب شوی دی او د الوتکو رهنمایي یا لارښوونه د پاکستان څخه کیږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د اګست میاشتې تر 20 نیټې 2022 کال پورې به رادار خراب وي او اروپا اسیا ته د تلونکو او د راتلونکو الوتکو رهنمایي د پاکستان په غاړه شوه. په راپور کې ویل شوي دي چې د پاکستان د هوایي ځمکني ټرانسپورټ ادارې کار هم شروع کړی دی او د کراچۍ، اسلام آباد او پېښور څخه الوتکو ته رهنمایي ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې اوسنیو حاکمو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم باید ووایم چې بار خلکو ویلي دي چې افغانستان اوس داسې دی لکه د پاکستان 15مه صوبه چې وي. اوس دا هم باید یادونه وکړو چې طالبان ډېر کله د پاکستان سره اړیکې نه رسنیزې کوي. هر کله چې پاکستان رسنیز کړل بیا یې طالبان هم رسنیز کوي. څو ځلې پاکستاني لوړپوړي چارواکي افغانستان ته راغلل او همداسې نور تړونونه پاکستان سره ترسره شول. تر هغو طالبانو رسنیو ته څه نه ویلي چې پاکستاني رسنیو خبر نه ورکړی. تر اوسه د میدان هوایي په اړه هم طالبانو څه نه دي ویلي. ممکن ډېر طالب پلوه کسان او یا هم طالبان په دې ویډیو کې غوسه شي او ووایي چې دا هېڅ امکان نه لري، دروغ دي او دا دي او هغه دي. خو کله چې بیا د طالبانو لخوا تایید شي همدا کسان به یې بیا ښه ګڼي او ښه والي ته به یې دلیلونه پیدا کوي. مقصد له مخکې خبر اوسئ.